السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستان امید لرم چې ټول به ښه وروئ. نن ویډیو په دې باره کې ستاسو ته جوړوم چې مونږ آیا اکثر موبایل استعمالوو خو د موبایل په سیټینګ باندې مو پوهیږو نه چې دا یو اپشن ستاسو په دې ویډیو کې زه ستاسو په پوه کوم چې دې اپشن دا فایده ده دا نقصان دی دا ستاسو څنګه بندوي څنګه خلاصوي دی. دوستانو د او په موبایل چې څومره موبایل سیټینګ ده په دا به زه کوم ستاسو ته یو پارت جوړوم چې دا څه فایده لري څه نقصان لري آیا دا اپشن زه کولاو کوم یا باندې کوم ستاسو به ان شاء الله سټپ بای سټپ زه په پوي کوم. بالکل فری کورس به زما یوټیوب چینل کې ستاسو ته به وي او زما فیسبوک پیج کې به ستاسو ته وي په پښتو ژبه کې به وي ان شاء الله ستاسو بالکل فری انجوای کولای شئ او زده کولای شئ. فری ایجوکیشن دوستانو ستاسو ته درکوم. دوستانو زه ستاسو ته خپل موبایل سیټینګ خلاصوم او په موبایل چې کوم سیټینګ ده دا قسم منیو به ستاسو ته شو شي او د یو منیو ستاسو په پوهیږئ نه یاره د دې کې څه فایده ده او سمون چې خلاص کړو څه شی پکې وکړو خو چې ستاسو یو غاز تاسو زما یوټیوب چینل نه زده ک ان شاء الله مکمل بس تاسو د موبایل په سیټینګ په هر موبایل سیټینګ باندې بس تاسو په خپل پوهیږئ بغیر د بازار ته بدلل ته حاجت نه وي دی چې تاسو زموږ یوټیوب چینل کې یا فیسبوک پیج کې ویډیو وګورئ. دوستانو اولنې خو پوس تاسو کتل شئ دلته په هر موبایل کې وي ساين ان لیکلي دي دلته تاسو لیکلي دي لاندې ورسره ساين ان ټو یوز سرویس تاسو ته وایي چې دلته تاسو خپل خلاصول شي اکاونټ خلاصول شي. دې ډېرې مهمه پیدې دي په فائدې بس تاسو ته زه وښایم او زه تاسو ته خپل دغه خلاصوم په دې ما کلیک وکړو. دوستانو په ساين ان لیکلي لاندې ورسره لیکلي دي هاي ټایپ کلاود فایند مای ډیوایس اینڈ ستاسو ته دلته وایي چې که ستاسو دلته خپل اکاونټ خلاص کړئ ایا ستاسو نه څوک موبایل پټ کړي یا ستاسو نه موبایل چېرته پاتې شي او دغه لوکیشن لایو لوکیشن په دې چې سیټینګ ستاسو پکې خلاص کړئ لایو لوکیشن به ستاسو معلومولی شي چې ستا موبایل په دې ځای کې دی یا دوی ځای نه کوم ځای کې ته تللی دی په کوم ځای کې دی. لایو لوکیشن دوستانو ستاسو ته په دې ځای کې وښایي دی غټه نه غټه فایده دغه ده او دوستانو ستاسو خپل موبایل پکې کنټرول کولی شئ. ستاسو چې کله موبایل ریسټور کوئ دی ستاسو موبایل ستاسو نه چا پټ کو دوستانو چې کله ستاسو موبایل څوک پټ کی هغه خامخا ریسټور کوي یا سافټویر کوي او چې کله دا اکاونټ ستاسو پکې خلاص کړي وي دا ته به ستاسو یو سټرونګ پاسورډ خپل ورکړي چې د نویریږي نه چې کله دا اکاونټ ستاسو مکمل پکې لوګین کوي دی او هغه کس کله ریسټور کوي هغه به دا موبایل ریسټور کولی نشي ستاسو دا موبایل مکمل پکې بندولی شي چې کله دا جیمیل ستاسو دلته پکې خلاص کوي چې کله ستاسو ریسټور کوي هغه ته ریسټور نه کوي هغه نه بس تاسو ته یو کوډ وړي لکه ستاسو خپل جیمیل ته یو کوډ ورکړی دی هغه کوډ چې هغه کس ورکړی نه وي ستاسو موبایل ریسټور کیږي نه. دوستانو دا یو غټه فایده دا هم ده اوس تاسو ته اوس په دې کې اکاونټ بس تاسو څنګه خلاصوي په د پوسټ هغه باندې بس تاسو کلیک وکړئ. دوستانو په دې چې کلیک وکړئ دلته څلور اپشن ستاسو ته شو کې پوسټ ساين ان وذ ګوګل لاندې لیکلي یو فون نمبر لاندې ورسره لیکلي دي ایمیل بل ورسره لیکلي دي لاین. دوستانو دلته بس تاسو سوکا طریقه بس تاسو ته وښایم د پوسټ چې کوم دي ساين ان وذ ګوګل په دا به تاسو خلاصوي دی چې کله په دې تاسو موغه خلاص کړئ دی تاسو نه به پاسورډ خو غواړي زه تاسو ته مکمل سټپ بای سټپ وښایم ولاندې لیکلي یو فون نمبر. دوستانو دا کوشش بس تاسو نه کوئ چې موږ سره نمبر دی په دې به زه خلاص کما او ضربه وشي. دوستانو فل خال به زر تاسو ته وشي خو ورسته تاسو ته مسله جوړیږي په دې نمبر ته به او ټي پی ناراضي په دې کې او ټي پی مسله وي تاسو کوشش وکړئ چې ګوګل باندې تاسو کولاو کوي په د پوسټ باندې بس تاسو کلیک وکړئ دلته بس تاسو ایګری ان ساين ان په دا باندې تاسو به کلیک وکړئ په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته بس تاسو ته چې کوم تاسو جیمیل اکاونټ دی په موبایل کې ټول به دلته تاسو ته شو کې اوس زه یو خپل خوښه جیمیل پکې اډ کوم چې کله تاسو جیمیل پکې سلیکټ کړئ دوستانو چې کله تاسو جیمیل پکې سلیکټ کړئ دلته به دا قسم دلته اوس تاسو ته وایي دی چې خپل پاسورډ ورکړه. دوستانو د خپل خوښې دلته بس سټرونګ پاسورډ ورکړئ دی لاندې لیکلي دي ډیجټ لیټر او سمبول لیکلي دي دا درې هغه پاسورډ بس تاسو سټرونګ کوئ تاسو ته په سکرین وښایم دا درې اپشن به خامخا وي پکې چې کله تاسو پاسورډ ورکوئ دا درې نشانې به پکې وي په پاسورډ کې به ځکه چې دا سټرونګ پاسورډ غواړي دی لاندې خپل کنټري چې تاسو کوم هیواد دا هغه پکې سلیکټ کړئ او لاندې ډیټ اف برث بس تاسو ورکړئ. دوستانو که تاسو آی ډي کارت وي اوریجنل آی ډي کارت ډیټ اف برث ورکړئ چې تاسو ته ورسته ایشو نه وي دی او تاسو موبایل به مکمل تاسو په کنټرول کې وي چې کله تاسو سټرونګ پاسورډ ورکړئ دلته او هغه ورکړئ لاندې کنټري
ریجن ورکړئ، خپل هیواد به دلته پکې سلیکټ کړئ، دلته به لاندې ډیټ اف برث به ورکړئ او چې کله ډیټ اف برث ورکړئ د دې کې بس تاسو ټیک مارک ورکړئ او په نیکسټ باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ هغې ته به تاسو یو او ټي پي کوډ راشي چې او ټي پي کوډ دلته دوستانو چې کوم جیمیل تاسو سلیکټ کړی دی هغې ته به یو او ټي پي کوډ راشي. او ټي پي کوډ به هغې نه کاپي کړئ، دلته به تاسو پکې پیسټ کړئ. چې کله تاسو پیسټ کړئ تاسو اکاونټ به جوړ شي. دوستانو زه خپل اکاونټ تاسو ته خلاصوم. دوستانو چې کله تاسو خپل اکاونټ پکې لوګین کړئ دا قسم مینیو به دوباره تاسو ته شو شي. پوس به تاسو جیمیل خپل غا کې جو شو شي، خپل تصویر ورته چینج کولی شئ، خپل نوما ورته چینج کولی شئ. پوس او دلته لیکلی دی مای پروفایل، ډسپلی نیم، فون نمبر، ایمیل. دلته دوستان چې کله تاسو په دې کلیک وکړئ دلته تاسو بیا خپل نوما او هغه خپل ورته چینج کولی شئ، پکې اډ کولی شئ. دلته لیکلی دی فون نمبر تاسو لیکلی په دې چې تاسو کلیک وکړئ دلته خپل موبایل نمبر پکې اډ کولی شئ. تاسو خوښه ده که پکې اډ کوئ او که نه پکې اډ کوئ څه مسله ستاسو ته نشته، ځکه چې ستاسو سره یو اولنی پاسورډ شته دی، سټرونګ پاسورډ دی هغه. او دلته که تاسو پکې اډ کوئ خو صحیح ده، که نه پکې اډ کوئ څه ایشو نشته. پکې لاندې لیکلی دی ایمیل ایډریس دا دوستانو ستاسو اول نه پکې اډ دی، ورسره لیکلی دی ریکوري کنټیکټ، لاندې ورسره لیکلی ستاسو ریکوري کولو لپاره تاسو خپل نمبر پکې اډ کولی شئ او خپل ایمیل پکې اډ کولی شئ. چې تاسو کلیک پې وکړئ دلته تاسو ته اډ ریکوري کنټیکټ دوستانو تاسو نه ریکوري نمبر غواړي یا تاسو ایمیل ورکړئ، خو تاسو ته دې کې څه مسله نشته. تاسو سره بل جیمیل شته دی، بل جیمیل به دوستانو تاسو خیروئ نه چې تاسو سره هغه جیمیل وي. دلته تاسو ته هغه نشته چې تاسو خامخا به دلته خپل جیمیل پکې اډ کړئ. بیک ته راغلم، دلته لیکلی دی تھرډ پارټي اکاونټ په دا چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو ته وایي چې کوم هغه تاسو لینک کړي دي ورسره اډ دي هغه به دلته دوستانو تاسو ته شو کې مثلا تاسو چې کوم په هغه باندې لوګین کړی دی لاین چې کوم اکاونټ دی یا ګوګل سره تاسو هغه کړی دی دلته تاسو ته شو کې ختمولی شم او پکې اډ کولی هم شئ. بیک ته راغلم، دلته لاندې لیکلی دی نوټیفیکیشن اینډ فیډبیک. دوستانو دغه ایکن بس تاسو کولاو ساتئ چې تاسو سم موبایل کې څه هیکینګ کیږي یا سم هغه کیږي دی تاسو ته ډایرکټ نوټیفیکیشن راځي دی، دا ایکن بس تاسو کولاو ساتئ. بیک ته راغلم، دلته لیکلی دی سکیورټي سنټر چینج پاسورډ. په دا چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته لیکلی دی چینج پاسورډ. دوستانو تاسو دوی کې خپل پاسورډ چینج کولی. اوس دوستانو که تاسو موبایل کله ریسټور کوئ دی په ریسټور کولو کې کدا ځکه کې تاسو اکاونټ جوړ وي دوستانو او تاسو چې کله دی کې اکاونټ لوګین کړی وي دی او تاسو موبایل ریسټور کوئ چې کله ریسټور کوئ دی تاسو دغه جیمیل دلته بس تاسو ته شو کې په ریسټور کولو ځکه کې ورته بس تاسو ته وایي چې اوس تاسو چې کوم خپل اکاونټ ته پاسورډ ورکړی دی پاسورډ تاسو موبایل به ریسټور شي. او دوستانو که تاسو نه پاسورډ هیر و تاسو ته مشکل لري دی هغه پاسورډ به دوباره تاسو څنګه ریکوري کوئ دی. مثلا زه اوس دلته په ساین آوټ باندې ما کلیک وکړو اوس دلته موږ نه پاسورډ هیر دی او زه کنفیوز چې ما پاسورډ څه ورکړی دی آیا به څنګه ریکوري کیږي. دوستانو دلته لاندې لیکلی دی فارګیټ پاسورډ، په دا بس تاسو کلیک وکړئ. چې کله په کلیک وکړئ دوستانو دې ځای کې بس دلته لیکلی دی ګیټ، په ګیټ باندې بس تاسو کلیک وکړئ. چې کله په ګیټ باندې کلیک وکړئ تاسو چې کوم جیمیل پکې اډ کړی دی هغې جیمیل ته به یو او ټي پي کوډ راشي چې دلته ورکړئ. دوستانو او ټي پي کوډ چې کله ورکړئ په نیکسټ باندې بس تاسو کلیک وکړئ. مثلا ما نه هیر شوی دی او زه په ګیټ باندې ما کلیک وکړو. دوستانو اوس دلته بس تاسو چې کوم کوډ کاپي کړی دی هغه بس تاسو پیسټ کړئ، په اوکې باندې بس تاسو کلیک وکړئ. چې کله اوکې باندې کلیک وکړئ اوس دلته چیکینګ لیکلی دی موږ ته چې اوس دلته دا قسم پاسورډ تاسو ته شو کې اوس تاسو ته وایي چې پوس نوی پاسورډ ورکړه هغه پاسورډ به لاندې تاسو ورکړئ. زه پاسورډ ورکوم. کله دوستانو تاسو پاسورډ ورکړئ او هغه یې کوي دلته په سیو باندې بس تاسو کلیک وکړئ. اوس تاسو پاسورډ ورکړئ په هغه شو چینج شو په ډن باندې ما کلیک وکړو. بیرته راغلم دوستانو اوس که تاسو کله بیا موبایل ریسټور کوئ اوس تاسو ته پاسورډ یاد دی دلته په ساین آوټ باندې بس تاسو کلیک وکړئ او دلته بس تاسو چې کوم پاسورډ ورکړی دی هغه پاسورډ به ورکړئ. زه پاسورډ ما ورکړ په ساین آوټ باندې ما کلیک وکړو ما تاسو کتلی شئ زما اکاونټ دلته ختم شو. دوستانو دا ویډیو د اکاونټ په باره کې شو چې مونږ څنګه خپل اکاونټ په موبایل کې خلاص کو. خو نور ویډیو بس تاسو ته مکمل په دې سیټینګ کې زه جوړوم. او که دا ویډیو مو خوښ شوي د ویډیو در سره لایک کړئ در سره او د نور ملګرو سره شیر کړئ. او که نورو ښه ویډیوګانو لپاره تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کولی شئ. اوس فیسبوک پیج فالو کولی شئ، هلته بس تاسو ته ډیلی نیوز اپډیټ تاسو ته ملاویږي انشاءالله.